همداسې ونو کال وروسته به ټول خلک د نسوار د کوتي پر ځای د اعصابو او فشار ګولې په جیب کې ګرځوي او ساعت بعد به یې خولې ته اچوي. نو دغه لیکوال خوار څه ملامت دی؟ مورې پلار مې بیا څه شی لیکي؟ خدای دې خیر کړي چې بیا یې فشار لوړ نسي. او رښتیا وایې مورې، که نه وي چې هغه درمل تیار ورته راواخلم. کوم درمل؟ هغه د لوړ فشار، اعصاب او معدې درملې. څه پې ضرور ده چې لیکل کوي، خو قرار دې کښېني، څه جبر خو نه دی پې. عادت یې سوی مورې، له لیکلو پرته طاقت یې نه کېږي. ښه نو چې عادت یې شوی ورسه هر څه یې ورته تیار کړه. ښه مورې، خو ګوره ته هم تیاره اوسه چې در پسې غږ یې کړ سمدستي ورته ووایه، که نه بیا به درته په غوسه یي. رښتیا وایې چې په کومه خبره کې بند سي بیا زړه په ما یخوي. ښه اوس یې په څه شي ولیکم؟ که یې د حکومت په کارونو ولیکم نو د کوم وزارت په کارونو؟ په هر وزارت کې دومره مشکلات دي چې په زرو کتابونو کې هم نه ځایږي. ورکه وایې په حکومت باندې لیکل هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې نه یې څوک لولي او نه یې څوک پروا لري. که په ښاروالۍ یې ولیکم څه ګټه به وکړي؟ هلته خو هر سړی د خپل جیب د ډکولو په فکر کې دی، نه پلان لري او نه پروګرام، او که یې لري هم نو هغه یوازې د خپلو ګټو پلانونه دي. ښه نو اوس څه وکړم؟ د ترخې مورې و د ترخې مورې دا دی دا راغلم چې اوس به بیا څه وایي. په غم ورسره ککړه یم، څه مې کوه چې لیکوال مې کوه، په نوم پسې ګرځېدم. څه دې ویل سړیه؟ او ته کښېنه دلته ښځې. ښه څه وایې؟ درمل غواړې که څه؟ ښځې غواړم یو څه ولیکم، خو نه پوهېږم په څه شي ولیکم. ما ویل که ته کومه موضوع راکړي. اوس نو ښه شوه، یو دغه کار دې پاته و، اوس دا هم راباندې کوې. د ښځو په حقوقو یې ولیکه. خبره خو دې ښه وکړه، خو په چا یې منې؟ د ښار په ګڼې ګوڼې او په ترافیکو یې ولیکه. نه ګورې چې د ښار له یوې ناحیې نه بلې ناحیې ته ځې، ټوله ورځ دې ضایع کېږي. ښځې دا هم نه څوک لولي او نه څوک عمل پې کوي. داسې یوه موضوع راوښیه چې مفیده تمامه شي. سړیه د تا خو اعصاب خرابه دي، د ما مه خرابوه، هسې دې له کاره وایستم. ته خو هغه ترخې ته ورغکه چې هغه د ما د اعصابو او فشار درمل راوړي. ښه ترخې و ترخې لورې، هغه د پلار درمل دې راوړه. ښه ده مورې. ښه نو اوس ژر کومه موضوع راوښیه، رڼې سترګې دې راته نیولې دي. ګوره سړیه، که د ما منې په مشکلاتو پسې مه ګرځه، نه د تا په لیکنو د هېواد مشکلات حلیږي او نه څوک سر پسې خوږوي. زه خو وایم چې د کوم وزیر په صفت کې ښه اوږده مقاله ولیکه او په کوم چل یې ورسوه، بیا یې ګټې وګوره. پلاره دغه دې درمل دی. ځه لورې ځه شاباسې، مور دې داسې نسخه راکړه چې د 100 نسخو ځواب وایي.